ډېر انسانان موږ ته وایي شکر ادا کړئ. اوس دا شکر څنګه ادا کیږي؟ دوه لارې لري. یو قولی شکر دی، یو عملی شکر دی. یو په خوله باندې ته د الله تعالی شکر ادا کوي، یو په عمل کې د الله تعالی شکر ادا کوي. په خوله شکر دا دی چې ته له زړه د الله تعالی مننه وکړې، الحمدلله دا نعمت دې راکړی دی. عملی شکر بیا مهم دی. هغه داسې دی چې دغه نعمتونه، دغه امکانات، دغه مال او د هر څه چې الله پاک د پوهه چې تا ته درکړې ده په عمل کې شکر ادا کړي. څنګه؟ که ته شتمن یې، دغه مال او امکانات چې الله پاک درکړي دي د غریبانو په مرسته کې وکاروي. که ته ډاکټر یې، په اخلاص باندې د خپل مریض درملنه وکړي. که ته عالم خپل علم نور انسانانو ته ورسوي. او که ته هر امکانات په ژوند کې لري د الله تعالی د مخلوق په ګټه کې وکاري، دا عملی شکر دی. کله چې ته داسې کوي، الله تعالی تر تا ډیر غیرتی ذات دی. الله تعالی ته وایي چې ته کله زما بندگانو ته شکر ادا کولو باندې دغه خیر ښېګڼه راسې، نو زه تر تا ډیر د خزانو خاوند یم. ما سره تر تا ډیر امکانات دي. د دې ژوند، ستا د ژوند او د دې اسمانونو، د دې ځمکې او د هر څه خزانې او واک ما سره دی. نو زه خو بیا تا ته ډیر دغه څه در کوم چې ته یې نورو ته ورکوي. که غواړې نعمتونه دې دوام وکړي او همیشه آباد، خوشبخت او نیکمرغه او د سکون نه ډک زړه ولري، نور انسانانو ته خیر رسوه. دا د الله تعالی شکر ادا کول دي. کله چې ته دا کوي، الله تعالی د دې څو چنده بدله درکوي، ځکه چې الله تعالی غواړي ستا په واسطه باندې دغه خیر ښېګڼې دا سلسله روانه وي. ته یې غریب ته ورکوي، الله تعالی تا ته څو چنده درکوي چې هم خپله برخه وکړي، هم یې غریب ته ورکړي. عملی شکر ادا کوه. ستا لپاره د خوشبختیو او نیکمرغیو یو وسیله همدغه شکر ادا کول دي چې ته په عمل کې ثابتوي. الله تعالی ته خپل اخلاص ښیي. په خوله شکر هر سړی ادا کوي، خو نیکمرغه هغه انسان دی چې په عمل کې د الله تعالی شکر ادا کړي او د انسانانو دپاره دغه خپل امکانات د خیر ښېګڼې دپاره استعمال کړي. السلام علیکم.